تازه او بد خبر د بیا اسنادو کډوالو وروسته پاکستان جدي اخطار اسناد لرونکو افغان کډوالو ته د بیا اسناد افغانانو د ایستلو دوام پاکستانی چارواکي بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال هم وباسو. پاکستانی چارواکي وایي له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکول شوي دي. په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هیواده د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکول شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزۍ تېره ورځ په کراچۍ کې په یوه خبري کنفرانس کې ویل موږ له کډوالو د ساتلو ټیکه نه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپلو خلکو مسؤلیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت تیاری دې ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي. په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ له دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2006 او 2018 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په دې اړه چې د دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالي په څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي.